د دعا د قوت په اړه، د دعا د زور په اړه، د دعا د معجزه‌ای قبلېدو په اړه ډاکټر مصطفی محمود مصری عالم ډیر ژور علم الله پاک ورکړی، فیلسوف دی، وفات شوی. د کیسه کوي ویډیو په یوټیوب باندې شته دی او یو ځل می په ملا باندې ډیر زیات درد شو. ډاکټر ته لاړم، ډاکټر راته ویل چې ته باید عملیات شي، بل چاره نه لري. دا د ملا درد چې دی د یوازې یو ډول مواد دی په ملا کې راټول شوی دی او ته باید عملیات شي، بل چاره نه لري تر عملیات غیر. ما فکر وکړ چې عملیات راته ډیر سخت دی. ډاکټر ته مې وویل چې نه، عملیات زه نشم کوای. ډاکټر مصطفی محمود لوړاندې شاوخوا 40 عملیات کړي او بدن ډیر کمزوري شوی او د نورو عملیاتونو توانو وسې بدن کې نه و پاتې. دی وای ډاکټر ته مې ویل چې اجازه راکړه کور ته لاړ شم. ډاکټر مصطفی محمود د باندې یو وخت کې تور و چې د ملحد شوی دی، اما برعکس هغه تور غلط ثابت شو، محاکمه یې وشوه. خدای دومره خپل یعنی یو کتاب لري چې زما دغه د شک او د الحاد نه تر یقینه پورې سفر نو ډیر زیات یو جالبه او عمیق او ژور عالم دی. الله پاک د دومره امتحان کړی دی، ډیر امتحان کړی، ډیر سخت امتحانونه په باندې تیر شوي دي. دی وایي چې کله ډاکټر راته وویل چې ته باید عملیات شو، بل چاره نه لري، زه راستون شوم. کور ته چې راغلم فکر مې وکړ چې باید اصلي طبيب ته مراجعه وکړم. جنماز مې اوار کړ، کېناستم، عبادت مې شروع کړ، دعا مې شروع کړه، الله پاک ته مې زارۍ شروع کړ چې یا الله زه دا توان نه لرم چې بل عملیات وکړم، دا مرض راته ته په خپله ښه کړه. دی وایي په لومړي ځل باندې مې داسې احساس وکړ چې زما د بدن هر غړی د الله ذکر کوي او یو عجیب تحول مې بدن کې پیدا کېدو. نو نیم ساعت تیرو احساس مې وکړ چې حاجت راته پیدا شوی، باید ګل مو په مخ تشناب ته لاړ شم. تشناب ته لاړم، حاجت مې پوره کوو چې شاوخوا 1 لیتر یو قسم مواد مې له بدن خارج شو. وایي کله چې له تشناب راووتم احساس مې وکړ چې بدن کې مې بدلون راغلی دی او روغ شوی یم او له ده سره روغ شوم. نو د خبره ځکه سمه ده چې الله پاک فرمایلی امن یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض اإله مع الله. الله پاک فرمای څوک دی امن یجیب المضطر اذا دعاه، څوک دی هغه کس چې د بې کس او بې وسه انسان د دعا جواب وایي؟ الله پاک دی کنه، بل څوک خو نشته. کله چې انسان احساس کوي چې بل هیڅ څوک نشته چې مرسته ورسره وکړي، کومک ورسره وکړي او دا ډیر ځان ضعیف احساسوي، بیړنی حالت لري، دلته بل څوک هیڅ نشته چې مرسته دی وکړي مګر الله پاک. کله چې دغه احساس ته وکړي او په دې احساس باندې دعا کې، الله پاک درته قبلوي، لکه څنګه چې د ډاکټر مصطفی محمود هغه قبول کړي. د مصطفی محمود دویمه کیسه د په مغه ویډیو کې یو بل کیسه کوي. مصطفی محمود وایي مصری عالم دی. دی وایي یو ځل د لیبیا طرابلس ته لاړم، هلته راته یو قسم ناروغي پیدا شوله. سفر مې کړی ولته تللی، یو ډول ناروغي راته پیدا شوله چې ما په ټول عمر نه و لیدلی او نه مې د طب په کتابونو کې په دې اړه لوستي وو. دی په خپل هم طبیب و خو ډیر قوي شرعي علم الله پاک دته ورکړی و، ژور عالم و. وایي داسې مریضي وه چې هیڅ کله ما داسې مریضي په اړه نه اورېدلي وو، نه مې د طب په کتابونو کې لوستي وو. مریضي څه ډول وه؟ وایي هر شی چې به مې خوړه هماغسې به بې له هضم هماغسې وتل له بدنه. د هاضمې سیستم مې بالکل فلج شوی و چې مڼه به مې وخوړله هماغسې مڼه به مې له بدن نه خارجېده، چې هر څه به مې وخوړه هماغسې به مې له بدن نه خارجېدل. وایي په 15 ورځو کې مې د بدن 10 کیلو وزن کم شو. نږدې و چې مړ شم، بیخي وارخطا وم، هیڅ نه پوهېدم چې څه وکړم. وایي پوه شوم چې اصلي طبیب ته مراجعه کوم. لاړم، جاینماز مې اوار کو، کېناستم، همدا ذکر مې کوو چې لا اله الا الله، لا اله الا الله. په ډېر اخلاص باندې مې دغه ذکر کوو، همداسې لګیا وم. یو وخت را باندې خوب غلبه کړې وه او ویده شو. چې کله را پاڅېدم روغ شوی یم، الله پاک روغ کړی یم، بدن مې ټول مکمل روغ شوی دی.
هر څه مې حل شوي دي. واقعا چې انسان په یقین باندې او په پوره باور او ډاډ باندې په الله پاک باندې تکیه وکړي، الله پاکي نه ضایع کوي او یوازې نه پرېږدي. الله پاک نه دی فرمایلی چې اما یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض اإله مع الله. څوک دی چې د بې وسه او بې کسه هغه انسان چې کله وس او توان نه لري، کله چې نور دنیایي اسباب ټول ورته عاجزه شي او دی راشي الله پاک ته مراجعه وکړي، له الله پاک مرسته وغواړي، نو د دعا څوک قبلوي غیر الله نه؟ الله پاک وایي زه یې قبلوم. نو کله چې تاسې هم حاجت لرئ، یو ضرورت لرئ او مشکل لرئ او مشکل سره مخ یاستئ، د مضطر دعا کوئ. مضطر هغه چاته وایي چې بې وسه او بې کسه احساس لري، فکر کوي چې هیڅ څوک غیر له الله نه مرسته نشي کولی او ټول ډاډ او تکیه او توکل په الله وکړي، دعا ورته وکړي او پوره یقین ولري چې الله پاک قبلوي. دا یوه بیله دنیا ده. دا نه ده چې څوک ډېر علم ولري، ډېر په ساینس او په ټکنالوژي پوهیږي، په دغه مسله به پوهیږي. نه، دا یوه بله دنیا ده، د عجایبو یوه دنیا ده، د معجزې یوه دنیا ده. په دې باندې د الله پاک ځانګړي بندګان پوهیږي. ډېر داسې انسانان شته، هم دا اوس هم ستاسې شاوخوا اوسیږي شاید، چې لاس پورته کړي، تر څو چې لاس ښکته کوي دعا یې قبول شوي. ډاډه اوسئ. خو دا هغه انسانان نه دي چې ځانونه ته دربارونه جوړ کړي او په خلکو باندې خپله تعلیم باندې خپل ځان خلکو ته ډېر با تقوا او دغه ښکاره کوي. نه، دا انسانان په ځان هم نه پوهېږي، اما چې کله په الله قسم وکړي همغه کار کېږي. دا یوه بله دنیا ده. دا د عجایبو او دا د غیبو دنیا ده. ځینې انسانان شته الله پاک ته دومره نږدې چې هر دعا وکړي الله پاک یې قبلوي.